د مسکو په کوربتوب د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه کې طالبان ګډون کوي. د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د افغان سولې په تړاو د مسکو په کوربتوب جوړېدونکې غونډه کې ګډون کوي. د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم لیکي یا د غونډه کې د ګډون لپاره د سیاسي مرستیال ملا برادر اخوند په مشرۍ یو لړپوړی لس کسیز پلاوی مسکو ته ځي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ګڼو پخوانیو حکومتي سیاسي احزابو ته هم بلنه ورکړل شوې چې منلې ده. یا د ناسا د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په حضور کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې په پلازمینه مسکو کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې غونډه کې بخیل اړخونه د امریکا له لوري د سولې په اړه پر وړاندې شوې نوې طرحې بحث او خبرې اترې هم وکړي.